شمالي کوریا وایي دوی د یو داسې هایدروجن بم کامیاب ازموینه کړې ده چې د اوږد واټن میزایل پورې تړل کېدی شي. د دغه هیواد سرکاري میډیا د سپټمبر په 3 ویلي دي چې د پیونګ یانګ دغه شپږمه اټومي تجربه کامیابه شوې. اخوا جاپان او جنوبي کوریا وایي دغه بم زیاته تباهي رامنځته کولی شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټیکساس او لوزیانا ایالتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته تللی دی. هغه د سیمو د ځایي چارواکو سره لیدلي او متاثرو خلکو سره یې د زیاتو مرستو کولو وینا کړې ده. او د ایټلی په وینس کې د فلمونو په یوه میله کې د جارج کلونی د فلم سب اربیکن د پریمیر پر وخت ګڼ خلک د جارج کلونی او د هغه د میرمنې امل کلونی د لیدلو لپاره ورغلي وو. دغه دواړو په 2014 کال کې په همدې ښار کې واده کړی وو.